چیرې 25 کلنۍ څخه وروسته د خپلو هډوکو مراقب نشو، په دې صورت کې د هډوکو خرابېدل تر دوهم ځل جوړېدو زیاتېږي او د وخت په تېرېدو سره هډوکی نری، ضعیف او په لوړ سن کې د هډوکي پوکي یا اسټیپروسس چې د هډوکي د ماتېدو سبب کېږي منځته راولي. که غواړئ چې هډوکی مو قوي او روغ وي، لاندې شپږ ټکي په پام کې ونیسئ. اول، د ضرورت په اندازه پروټین وخورئ. پروټین د کلاجن رشتو په جوړولو سره د هډوکو اسکلیټ تشکیلوي او هم په عضلاتو کې ستر رول لري. هره ښځه ورځنی 105 ګرامه او نارینه 109 ګرامه پروټین ته اړتیا لري. مهمې منابع عبارت دي له چرګ، ماهي، لوبیا، لبنیات، مغزیات او دانې. دوام، په مناسب مقدار سبزیجاتو ته دقت وکړئ. سبزیجات او میوه‌جات د هډوکو په صحیح ساتلو کې مرسته کوي. دا مواد د فنول او فلاونیدو په لرلو سره هډوکو ته قوت وربخښي. د ورځې لږ تر لږه 2 عدده میوه او مختلف سبزیجات په کافي اندازه مصرف کړئ. دریم، کلسیم لرونکي خواړه مصرف کړئ. که په غذا کې په کافي اندازه کلسیم نه وي، د هډوکو کلسیم کمیږي او په نتیجه کې د هډوکو د ماتېدو احتمال زیاتېږي. کلسیم په لبني محصولاتو، سوپ، سبزیجاتو، مغزیاتو او انځرو کې شته دي. د کلسیم د جذب لپاره ویټامین ډي ته ضرورت شته، نو د دې لپاره د ورځې نیم ساعت لمر ته کښېنئ. څلورم، حرکت یا فزیکي فعالیت باید ولرئ. د ورځې کم تر کمه نیم ساعت سپورت وکړئ. پنځم، ویټامینونه او منرالونه د ضرورت په اندازه واخلئ. مګنیزیم، پټاشیم، ویټامین سی او ویټامین کا. پورتنی مواد په میوو او سبزو کې په پوره اندازه شتون لري. شپږم، د زیاتې مالګې د خوړو عادت پرېږدئ.